دا حرام دی، دا جایز نه دی، دا عظیم جرم دی او دا عظیم ظلم دی. دی حدیث نم دا معلومه شوه. لکه څرنګه یو انسان ژوندی دی، د هغه اندام ماتوله، هغه باندې گزار کوله، هغه ته تکلیف ور رسوله، هغه ته زخم ور رسوله، دا ګناه ده، باعث عذاب دی. نو دغه شان د مرګ نه پس هغه محترم دی، هغه عزتمند دی، الله تعالی عزت ورکړی دی. ولقد کرمنا بني آدم. د مرګ نه پس هم دغه د بدن بېعزتي نشي کولی، دغه نه به جامې هم نشي اخوا کولی، دغه حیا، دغه عزت او دغه اندامونه، دغه ټولو حفاظت په د باندې لازم دی. او دا به په ښې طریقې سره ورته غسل ورکوي او قبر ته به یې ورته سپاري. نور معامله الله تعالی سره ده. د میت اندام کټ کول، دغه هډوکې ماتول د یخنۍ د وجې نه، هغه په یخ کې مړ شوی وي او بیا ته سمې او هغه لاس ماتېږي، نو دا جایز نه دی. دې سره دا خبره ځان ته یاد ساتئ، بعضې اوقاتو کې